شکستگی‌های دیگک به طور عامیانه عبارت از کوتاه شدن پا و مشکل در راه رفتن است. در چنین موارد یکی از بهترین راه حل‌های جراحی عبارت از عملیات مودولار بایپولار همی آرتروپلاستی می باشد که در این عملیات مفصل آسیبیده با یک مفصل مصنوعی جاگزین می شود و مریض راه رفتن بدون درد را دوباره به دست می آورد. همچنان نتایج این عملیات معمولا بسیار عالی است و می تواند زندگی مریض را به کلی تغییر دهد. اکنون ویدیو یکی از مریضای ما را خواهید دید که قبل از عملیات با مشکل را می رفت، اما اکنون بدون درد و به طور کامل راحت قدم می زند و رضایت کامل دارد. بسم الله الرحمن الرحیم. نوم می واحد الله ده، اوسیدونکی د کس عزیز خان. تکلیف می ده د ګردی، راغلم د دې شفاخانه ادرس چاراک ډاکټر صاحب نیکمار. ما نوم د میزولا کس عزیز خان نه راغلی، د ما ورور مریض ده د ګردی. په دې ټول ننګرهار کې وګرځېدو، یو ډاکټر ته بل ډاکټر ته، د ده علاج چا ونه کړ. بیا لاړو کابل ته. نو کابل کې د موږ یو دوست و ډاکټر کمار، نمبر یې موږ ته راکړ، ستاسو لاړ شئ دغه هسپتال ته. او دا هسپتال ډاکټر راغلی د هند نه، او دلته به د تاسو علاج وسي، او موږ دا ورور راوستی ده او نن له خیره عملیات ده. د مقدس روغتون څخه د پرسونل څخه ځانګړې مننه کوم چې زموږ عملیات په ډېر ښه شکل سره ترسره کړل، ډېرې کامیابۍ سره. او اوس فارغېږو، نو زه د مقدس روغتون ټولو ډاکټرانو او نرسانو نه مننه کوم. ډېر مقدس مظهر معالجوي روغتون د اړیکو شمیرې 080 515 2300 او 020 550 550 350. ادرس ننګرهار ولایت جلال آباد ښار ملنګ جان واډ شمس ترین تجارتي مارکیټ دویم منزل. ستاسو روغتیا زموږ لومړیتوب. مقدس مظهر معالجوي روغتون.